عالمان بس قدرتی را باندې ګران دي او حافظان خو بس بیخي را باندې ګران دي او د بېدینه باچاهانو نه ملګرو وارثان د پاک نبي را باندې ګران دي او چې شاهان یې ښکلوي تل د خپو خاورې دا پګړۍ او دا پټکي را باندې ګران دي او د بېدینه باچاهانو نه ملګرو وارثان د پاک نبي را باندې ګران دي. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. ملګرو نن در باندې د مولانا محمد ادریس صاحب ښکلی بیان اورم. امید لرم چې دا بیان به ستاسو ډېر زیات خوښ شي. او هغه شی ولا خوخی چې ځان له خوخی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاری شریف حدیث دی، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، چې بل مسلمان لباغ شیخ وخی چې ځان له خوخی. د دې حدیث تعلق د اخلاقیات او د مشورې سره دی. ځان له دا خوخم چې زما بچی دی عالمي، زما نوسی دی عالمي، زما د کور افراد رونه ویرونه دی عالمانی، نو زه مسلمان لم دا خوښوم چې په کورنۍ کې کم از کم یو عالم خامخا پیدا کړي. علم څه شی دی؟ هغه لغوي معنا دانستن او پوهه معنا موږ نه کوو. علم د قرآن او د سنت پوهې ته ویل کېږي. قرآن زده کول او سنت زده کول. حضور پاک چې ترغیب ورکوي او الله ترغیب ورکوي چې علم زده کوي او د علماء مرتبه ښیي او فرمایي چې عالمان به د قیامت پر سفارش کوي. علماء د پیغمبرانو وارثان دي. نو دا کم عالمان دي چې دا تاسو ورته مولیان صاحبان وایي؟ دا عالمان ته مراد دي. په قرآن کې خدای د دغه علماء صفت کړی دی او په احادیثو کې جنت به خدای دی خلکو له ورکوي. یو بچی لازم پکار دی چې په کور کې د یو انسان یو عالم خامخی. دا ضرور د مارونو ګوره. قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا. د تاسو ته یو مثال در کوم ستاسو د پوهې. د هندوانو یو غټ ډیرې پروت دی او زه یو سړي ته وایم چې په دې هندوانو کې څلور هندوانې وګوره خو چې هغه په ټولو کې اعلی او ښه هندوانې وي، دا به څنګه لټوې؟ ته که څلور راوچته کې کیدی شي دننه پکې بله غټه پرته وي، که ته بله راوچته کې کیدی شي دننه پکې د هغې نه غټه وي. نو دې کې خلک چڼ کوي. څنګه چڼ کوي؟ ناول ته وړۍ جدا کړي، وړۍ وړۍ ته خوا کړي، پته ولګېده چې دا باقي غټې دي. بیا په دې غټو کې بیا چڼو کې چې نورې وړۍ دی هغه هم ته لرې کړي، غټې پاتې شي. په غټو کې بیا چڼو کې چې کم کچه دی کچه ته وباسي، پخې پاتې شي. په هغه پخو کې بیا چڼو کې چې کم داغي دی هغه ته لرې کړي، بې داغه پاتې شي. چې کم بې داغه پاتې شي هغې کې بیا چڼو کې دا هندوانو والی دی غوږ ته نیسي او زور ورکوي، سب ټریننګ یې دی، موږ پرې نه پوهېږو. هغې کې بیا وګوري چې دا څلور پکې پیدا شي. دا طریقه د چاڼ ده، بیکاره بیکاره به ترې وباسي، اعلی به پاتې شي. دقه رنګې رب العالمین په دې خپل مخلوق کې چاڼ او کچاڼ. نو انسان یې ترې را جدا کړه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ښکلی شکل الله انسان له ورکړی، بهترین شکل. او دا انسان الله پاک مقصود د دنیا ګرځولی دی چې دا څومره نور کائنات دی دا ټول د انسان خدمت کوي. هم د کافر خدمت کوي، هم د مسلمان خدمت کوي. نور رڼا ټولو له ورکوي، سپومی ټولو له رڼا ورکوي، باران په ټولو کېږي، ځمکه ټولو له زرغونتیا ورکوي، هوا او اکسیجن ټولو له فایده ورکوي. نو الله پاک کافر یو خوا کړل، څوک یې ترې را جدا کړ، د مخلوق یې یو خوا کړل، څوک یې جدا کړل؟ انسان. جواب راکوي څوک؟ شوق سره ووایه. انسانو کې بیا چڼ کوي. نو کافر یې ته وویسته او مسلمان یې ترې را جدا کړ. مسلمانان یې ځان له کړل، ده ته اشرف المخلوقات لقب ورکړ. دا اللہ کلی دی دا موستا کمال ندی. اللہ قرآن کے خپل فرمائی
الله څه فرمایي لا تمنوا علی اسلامکم په ما د خپلې مسلمانۍ پرځونه به نه خېجوئ. مسلماني د عمل نوم دی چې زه لمونځ کوم، روژه نیسم او حج کوم. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وی زما احسان قبول کړي چې د دنیا د سره او سپین کافر مې پرېښودل او د ایمان رڼا مې ستا تورنګړي په دې سیده کې ور واچوله. ټول وایي الحمدلله. ولې د الله کمال دی، د الله برکت، د الله فضل. که موږ چین کې پیدا وې خدای به هم نه منو، که روس کې پیدا وې ښکلې به خو خدای به هم نه منو، که جاپان کې پیدا وې موږ به ګوتم بت ته سجدې کولې، که د هندوستان کې پیدا وې ممکن د هندو په کور کې یا د سکھ په کور کې وې موږ به څوک. الله موږ د مسلمانانو وطن کې د مسلمان مور پلار نه په مسلمان ماحول کې پیدا کړو. خود به خود خدای پاک زموږ توجه ایمان ته کړه. دا دویم چاڼ شو. دریم چاڼ څه دی؟ مسلمانان یې چاڼ کړل مسلمانان، نو نیکان بندگان یې پکې راوویستل. څوک؟ نیکان مسلمانانو کې. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن نیکان پکې راوستل. څو ځله چاڼو شو؟ هلکه جواب راکو. مخلوق کې چاڼو شو څوک یې ته وست؟ انسان. انسانانو کې چاڼو که څوک یې وستل؟ مسلمان. مسلمانانو کې چاڼو که څوک یې ته وستل؟ نیکان بندگان. دام دا اللہ فضل دے. رسول اللہ مبارک فرمائی یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب قلب قلبی الی دینک. نیکان، نیکانو کے چانو کا زمارونو پا نیکانو کے نو سو کہتے ہوئے عباد اللہ الصالحین کے نو درے کسانے تے ہوئے استل ملا صاحب عالم، حافظ او قاری دے پخاصو بندگانو کے اولیاءو کے نیکانو کے چانو کسو کہتے ہوئے استل درے کسان. سو کا علماء قاریان و حافظان. کم دیر آگلی دی قرآن کے ثم اورثنا الکتاب ما قرآن ورکا. اس طالبان پا دی اورثنا ٹکی پوئی گی لیکن بیا دیتے اشارت تے جدا زما کا کار دے. ما درکل وارث حقداری اللہ والا مال ورکی دا کسب نہیں کرے. ما سترگی درکل، ما ظلم درکل، ما ظلم کے دا علم توجہ درکلا. ثم اورثنا الکتاب قرآن. ملا لیم ورکا، ملا دا قرآن دا علم خدمت کئی، دا احکامات خدمت کئی، دا معنی خدمت کئی. حافظ دا قرآن دا رسولو دا بقا خدمت کئی چی دا قرآن پاتی شی کدا سپارے او دا عرص ختم شو چی سیدہ کے قرآن پروتی. او قاری دا قرآن دا خو الفاظ خدمت کئی. سو غلطو نوے الحمدو پدے سو الحمدو نوے. درے والو لمے ورکا الذین دا سوکتی استفینا چی ما جن کو میں نے منتخب کیے ہیں، چنے ہوئے ہیں، ما منتخب کری دی من عبادنا پخپلو خاصو بندگانو کے. عباد لفظ اضافت ناتا او کتاب لفظ او رستو سیاق سباق ما بپتا رتاو لگی چی خاصو بندگانو کے بیدادری منتخب کرل. خاصو بندگانو کی سوک منتخب کرل درے حافظان، عالمان او قاریان. اس بستا ذہن کے را دی چی او ہو دا خو دیر لوی خلق دے چی سالور دلوال اللہ چن کئی. دا خو دیر لوی خلق دے چی عظیم کتاب الف لام سر اغال لاور کئی. نو دا بیا دی مولا خو پکی دا سے دے او دا حافظ صاحب پکی دا چل کئی او دا پلان کے قاری صاحب کو بے پرون لی دا او علتے دا لری تال تا ڈاڑا والے او دا سی لری خوڑا چے پا دے گرے را روان. ابل مولا صاحب خو بے پرون لی دا او دا چلے کا او دا چلے او دا چلے کا. اللہ وی ما تا معلوم دی منہم ظالم لنفسی ذالک هو الفضل الکبیر منہم ظالم لنفسی. بعضی مولیان، حافظان، قاریان ظالمان دی پا پختو کے دتا ہوئے. مفسرین دی کی گناہ زیادہ دا نیکی کمال. ومنہم مقتصدن، بعضی مقتصد دی قصد یقصدو بیان روے اعتدال تاوئی. طالبانو تا پتا دا نیک عمل مشتا و گناہ مشتا دوارا برابر سیم سیم کی تاثور تاوئی سوا سوا عربے کی وطاوئی. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. او بعض دیر نیکان دی مولیان، حافظان، قاریان اللہ سوڑا لکل درے. یو ظالمان
دویم څوک دی نیکیم کوي ګنام کوي دریم څوک دی ډیر نیکار اوس ما به څوک تپوس کې چېرته به ځي زویم دا ظالمان خو به دوزخ ویښ کې پراته او چې دا نیکي او ګناه دواړه کوي د سر کې به پراته او چې دا ډېر نیکان دي جنت ته به ځي زه خو به عقل سره دا خبرې کوم الله نه تپوس کې الله دا درې ډلې کوم خوا ځي الله وایي جنات عدل یدخلونها ټول به جنت ته ځي بوډا بابا را باندې سوال وکړه ښه دا ظالمان هم جنت ته ځي دا ټول به ځي مې ستا جنت لرې کاکاجي د الله دی الله وایي زه بوځم ستا پکې څه دي یو میلمه دی او زه بوځم خپل کور ته زما بېعزتي هم کړې ده او بیا هم زه کور ته بوځم ما ته څوک ویل لکه پورون درته کنځل کول تا ورته نشنه چای کېښوده دویم دا خو لا شنه ورسره تورې بم کېده زما کور دی ستا پکې څه دي جنت د چا دی وایه چې الله بوځي نو الله ستا پکې څه دي د سلو قاتل خدای جنت ته بوځي الله بوځي مو پیسې دي جنات عدل يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب د سرو زرو بنگړي به چولي طالب سوال کوي ښه بنگړي خو ښه دی چې د سرو زرو نو هلته به سړی سره زر بنگړي اچوي اچوي نوعیت کې فرق دی ګړی زه مچوم او ښځه مچوي بدي نه ښکاري رواج دی د ښځو د ګړی جدا نوعیت دی د سړو د ګړی جدا نوعیت هلته به سړي مچوي ښځې به مچوي د ښځو به جدا بنګړي سړو به جدا بنګړي وي شرنګار به د نه خیږي که خیر انشاءالله یحلون فیها من اساور من ذهب ولباسهم فیها حریر د ریخم او جامې به چولې یو خبره درته کوم دې طالبانو مولیانو ته ویم په دې آیات به په یو څیز نه دوکه کېږو یو قسمه مولا یو قسمه حافظ یو قسمه قاری به جنت ته ځي خو ډېر لیټ به ځي لاول به درځئ په دوزخ کې نو بیا به ځي څوک دي د ابو هریره اوږد حدیث دی هغه مولا دی چې علم د دنیا دپاره کوي علم وسیله د دنیا ګرځئ حفظ ذریعه د پیسو ګټلو ګرځئ قرات ذریعه د پیسو ګټلو لګئ اوږد حدیث حضرت ابو هریره د مسلم شریف او د بخاري شریف او د ترمذي او د نورو سننو چې دا به خدای رالی قیامت پر او الله به دې تپوس کې څه دې کړي دي ما خو قرآن ویلی دی کنه وی تا دی لویلی لیقال انک قارئون جستانه خشته قاری بل نشته زنې دوزخ ته دغه باندې منه دوکه کې ټولو مولیانو طالبانو ته دا درخواست دی چې مقصد د علم نه او د حفظ او د قرائت نه د الله رضا څه شي صرف او صرف دا چې دې دپاره کوم چې الله راضي شي بس په ډوډۍ به نه یارېږې ډوډۍ د چا لاس کې بعضې خلک دام وایي صاحبه مولا او دا خوري بس ډوډۍ به د کم ځای نه انجینیر به کم ډوډۍ به ډېری ډاکټر به کم ډوډۍ به ډېری افسر به کم ډوډۍ به ډېری تجارت به کم ډوډۍ به ډېری مولا شي نو دی به ډوډۍ د کم ځای نه او د خوراک به د کم ځای نه هسې تاسو نه تپوس کوم رزق ډوډۍ میوې د چا لاس کې دي شوق سره وایي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين او ډوډۍ خو مونږ مولیانو له خدای دومره راغله قسم په خدای د ډوډۍ د لاسه غرق ګرځو ډوډۍ خو موږ دا نه وخوړه تاسو څو خوړه هسې م زیړ لاوڼ وخوړه او تش خویند د کچالان دی استادو پیش خویند دی شیخ خو د نه ټول موږ والې دی ګډانو غوښې مونږ خورو د چرګانو غوښې مونږ خورو دا اکثر د خپلو شاګردانو د علماو ته چې ډاکټر له لاړ شي خدای ته وګورئ الوته وایه ډاکټر په هغه سټیسکوپ ګرځئ د سر نه خپو پورې یاره مولوي صاحب تا کې خو څه خاص بیماري نشته څه چل دی خو رښتیا ورته ووایه چې بېګا مې شی ډېر خوړلی دی ډاکټر دې په هغه مخته کړی دی کله دله په نوکان واشی ګرځئ او کله دله په خېټه ګرځئ سم ووایه که زمونږ مولیان چې ناجوړه دي قسم په خدای د خېټې د لاسه وي خفه کېږي همه رښتیا ده مونږ ټول د خېټې د لاسه ناجوړه یو او وروره شی ډېر دی نو خو چې چاته لاړ شو استاد یې وخوره که نه نو دا وخوره نو دا وخوره نو دا وخوره نو پرېږدیم نه او زما یو دوست دی په مردان کې شاهجان حاجي صاحب هغه بیا پکې حلوا پخه کړي او سوچه غوړي پکې اچولي اوس به دا خورئ وایي حاجي صاحب نشم خوړی تا ویلي دي چې پلیټ ته خلاص نه که نو ښه به نه بیا ورسره څه کوې شوګر والا مولام به خوراک له پرې د خوري بالوا
نو لازمن به خورئ حلوا ته به چا پلاړ لټینګ ډوډۍ موږ له خدای راکړه الحمدلله ستا د جیب یې خدای راوباسي او په مې خوري ته یوازې په روجې خورئ بل کور کې دال دي بلکې الوګان دي بلکې چرګ دی تا یو شی خوړو د ټولو نه ملا صاحب له راشي هغه ټولو خوړل جامې خشته پټکې مزیدار سپلی مزیدارې الله ورکوي د خدا نه وی مثلا بل خوا ذهن لاړ نه شي چې راشه دا علم به د ډوډۍ دپاره کوو ډوډۍ به ډېر دا مقصد مې نه دی خو دا سوچ به ذهن نه وباسئ چې روزي به کم ځای وي کم ذات چې کافر له رزق ورکوي چې هغه دا هر څه نه دي پیدا کړي دی بې ذات تاله پیدا کړي دي او کم ذات چې خنزیر له ورکوي او کم ذات چې سپي له روزي ورکوي هغه ذات به د خپل قرآن او د پیغمبر د حدیثو مجلس والا له ولې رزق نه ورکوي او خبر ورکوي انشاءالله روزي د خدای په لاس کې علم وکړئ په بچو حفظ ته جوړ کړئ چې قبر له لاړ شي نو بیا به په دې خوند هلته پوهېږئ صرف زه دا یو ټکې ویم یو ټکې زه یم چې قبر له یو سړی لاړ شي او بچې ته عالم پاتې او حافظ ته پاتې بچې او دنه تپوس وکړي څه دې راوړي دي دی دا یو ټکې م چې الله ته چې الله اسم م نه دي راوړی میں خالی ہاتھ آیا ہوں کچھ بھی نہیں اسم نشتا ترکت بعدی عالما او حافظا او قارئا ځان نه پس مې یو ملا پرېښی دی بچې هغه لګیا دی حدیث ښی قرآن ښی یو حافظ مې پرېښی دی بچو ته قرآن ښی یو قاري مې پرېښی دی وړو ته قرآن ښی دقه مې کړي دي باقي اسم نشته رښتیا ووایه دې انسان ته به الله سزا ورکړي دا خو د پیغمبر میشن دی صرف یو خبره درته کوم زموږ د دین په دې کتابونو کې یو عالم تیر شوی دی حضرت امام مالک رحمت الله علیه تاسو وختي راځي ستړی مختصر امام مالک امام دار الهجره وته وي او په مدینه منوره کې الله پاک د مدینه منوره سره ډیر زیات شوق ډیر مینه و مدینه منوره کې په داسې ځای کې قبر دی چې زه وایم چې د پسخېدو ځای دی نافع خوا کې د رسول الله مبارک بچی ابراهیم بل طرف ته د رسول الله مبارک زاعی مور حضرت حلیمه او داسې د دې برجې په اندازه نږدې ورته د رسول الله مبارک نه حبیبیانې او څلور لوڼه پرتې داسې ځای کې قبر دی مدینه منوره کې به په سورلی نه ګرځېده حالانکې په سورلی ګرځېدل څه منع نه دي چا ورته وی ولې په سورلی نه ګرځې وی کومه خاوره کې د دواړو جهانو مبارک سردار پروت دی مالک له خوند نه ورکوي چې په هغې کې په سورلی وګرځي د خپو ګرځېدو له مې مخلص نشته او درس حدیث به کم ځای کو چې کم ځای عبدالله ابن مسعود به ناست او چې کم ځای به رسول الله مبارک اعتکاف ته ناستو استوانة السریر اوس هملته یو ستن شته نو یو ځل هلته درس ته ناستې خو داسې وخت نو لکه دا اوس او طالبان ورته ناستي طالبان یې څوک دي الله اکبر امام شافعي غوندې شخصیت یې شاګرد دی محمد ابن حسن شیبانی غوندې شخصیت یې شاګرد دی امام ابو حنیفه ورته لیږلی و وی لاړ چې د مالک نه حدیث دکا معطا امام محمد د هغه نه لیکلې ده لوی د زمانې غرونه د شاګردان دي درس حدیث ته ناست یو سړی راغی لکه څنګه چې اوس موږ ناست یو سړی د خلکو په اوږو قدم راړو او دې خواله راغی حالانکې د هغه د درس خپل آدابو طالبان به داسې ناستو کأن علی رؤوسهم الطیور لکه په سرونو چې مارغه ناستي سر به یې نه لړقو مارغه په ناستي سړی راغی مخکې خلک هم حیران دي چې دا څه کوي په خلکو په اوږو یې قدمونه راواړول او مخکې راغی امام مالک صاحب ورته وی چې او دته چې راغی ورته وی صاحب درس دې بند کا درس یې بند کوي را پاسه پیسه وی را ترغاړه وځه یا خدای پاکه ور ترغاړه وی دا تندې دې ښکلو ما خدای ښکل کا یا لکه دا یو څو غلطۍ دې وکړې یو خو دې په ما د حدیثو درس بند کړ مونږ چې د حدیثو درس کور څوک چې راشي مونږ خپل درس جاري ساتو نه به آداب ده دویم دا دی چې د دې خلکو په سټونو د قدم راواړو من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا یا جسرا الى جهنم د ترمذي حدیث دی چې څوک د خلکو په اوږو قدم واړي جهنم ته لار جوړه ولې کبر دی او خلکو ته ضرر دی ورسو
او بل دا دې زه دې ځان ته پاسولم را تر غاړه ورته څه چل شوی دی په تندي دې ښکل کړم دا سړی ورته څه وایي وی او دا غلطۍ خو مې وکړې حضرت خو بیګا مې یو خوب لیدی دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مې بیګا په خوب کې ولید تا دلته درس کا او دقسې راغې راتلو سره وی مالک ابن انس څه شو ګڼ شمېر صحابه ورسره دي ملګري وی چا وی هغه دی ستا په ګدۍ ناست دی او د حدیثو درس کوي وی اواز کوي ورته وی تا ته چا وی حضور پاک ته غواړي وی ته راپاسېدې خو ترعد فرایسک د ولیدې رپېدل د یارۍ نه وی چې رالی سنګ حضور پاک درته فرمایي مه یارېږه او ځان ته یې را تر غاړه واصلې او په دې تندي یې ښکل کړې قدر زر زرگر شناست قدر جوهر جوهری د مولا په قدر محمد مصطفی پویږي صلی الله علیه وسلم اته پتر زما میشن خدا سره جمع دی کړی د حضور پاک میشن څه چي دی ترکت فیکم امرین دو سیزونه مې درته پرېښي دي لن تدولوا ما تمسکتم بهما ترسومو هغې باندې منګولې لګولې ګمراهان به نشئ کتاب الله و سنتي یو د الله کتاب یو زما سنت دا میشن دی طریقه څه ته وایي مړي نه ما یترکه المیت چې مړي نه څه شی پاتې شي چې څوک قبضه کې والی هغه وارث دی حضور پاک دغه دوه شیان پرېښي دي بخاري کې راځي ما ترک درهما ولا دیرانا ولا فرسا هېڅ شی نه دي پرېښي باقي الا ارضا جعلها صدقه للمسلمین دغه شیان یې پرېښي دي اوس ته سوچ وکړه چې کوم مقصد له الله رسول الله مبارک را لېږلی دی دې خبره قابل غور ده او کم مقصد د رسول الله مبارک وطن پرېښی دی او کم مقصد د رسول الله مبارک د طائف په سفر کې وجود وینې وینې شوی دی او کم له د هغې غاښ مبارک مات شوی دی او کم له حضرت حمزه او ډېر لوی لوی صحابه شهیدان شوي دي هغه مقصد چې څوک جمع دی کوي هغه به الله ته نږدې وي او که به نه نن چا په لاس کې اخیستلی مولا صاحب حافظ او عالم دا به د خدای څنګه نیک خوښه دا به څنګه خدای ته نه نږدې د خدای د زما د یو سړی د کور خدمت کوي زما به نه خوښ زما د خبرو د څوک خدمت کوي زما به نه خوښ زما د څوک صفت کوي زما به نه خوښ الله نه غیرتي ذات خو بل نشته چې څوک د الله کتاب خوښوي د الله خبرې دي بل ته رسوي قرآن حدیث د پیغمبر دا به د خدای نه خوښ زما وروڼو وی ځان ته یې را تر غاړه باسلې په تندي ښکل کړئ وی زه راویښ شوم ما وی خدایه دغه سینې ته به ما کله رسئ چې زه پورې خپله سینه ومږم چې بېګا حضور پاک مبارک به پورې خپله سینه مږلی په دغې تندي به کله د شونډې اږدم چې بېګا پې د دواړو جهانو مبارک سردار شونډې ښودي وی دا حرص مې وکړو دا کار مې ځکه وکړو چې بل څوک رانه مخکې نه شي امام مالک صاحب ورته څه وایي وی چې تا دا خبره وکړو زما هم واوره وی زما دی په هغه ذات قسمی چې زما ساده چا په اختیار کې ده چې له کله نه د حضور پاک د حدیثو درس ته ناست یم په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات نه دی شوی ځکه زه تاسو ته یم چې بچې علم وکړئ د نوجوانانو ته وایم علم وکړئ او د مشرانو ته وایم چې یو بچی عالم کې یو بچی حافظ کې یو بچی قاری کې الله سره جوړ ولا پیدا کې د الله دین ته وقف کې روانه لاره ده چې مړه شو قبر کې زموږ پلاران نن قبر کې پراته دي میندې قبر کې پرتې دي نیکونه قبر کې پراته دي ستاسو به هم پراتې په قبرونو کې یو ورځ به موږ هم دلته به بل ملا تقریر کوي بل به جمع ورکوي موږ به نه یو دلته تاسو به هم نه په دې مخ د ځمکه ځای به هغه ډېر لوی سفر دی زما وروڼو هغه لوی سفر لوی سفر خشته کې ځان ملغلره ځان نه رستو پرې لوپر مه پرېږدی بدعمله مه پرېږدی بربڼ مه پرېږدی د پیغمبر وارث ځان نه رستو پرېږده چې کم از کم رسول الله مبارک سره ودرېږي چې مخ دې روښانه چې سر دې ټیټ نه نیولی بدعمله مه پرېږده نیک عمله پرېږده ځان نه پس یا علم وکړه کنی عالمانو سره مینه کو محبت ساته نینو مدرسو سره مینه کو محبت ساته مدرسو سره تعاون کوي ټول مستانو ته مدرسو سره مینه کوي بل مال کې لږ حصہ د دین وقف کې اے مسلمانانو ورونو موږ څونه د لور په واده څونه لګو د زوی په واده څومره لګو موږ په کورونو جوړولو څومره لګو او موږ څومره پراپرټۍ او پلاټونه اخلو لږ اخرت کې ځان له یو پلاټ په جنت کې مو واله کړه قبر کې ځان له یو پلاټ واله کړه دا روکیږي نه د دې بدل دنیا کې هم دی او د دې بدل په آخرت کې هم دی دا نه روکیږي دا زموږ ادارة القرآن والحدیث
ادارة الحدیث والقرآن الحمدللہ بطور تحدیث بالنعمت تتوی ما ریا نکم، ریا ډیر لوی ګناه ده، ډیر لوی جرم دی ریا. خدای دې مونږ د ریا نه وساتي، الله دې مونږ د ریا نه وساتي. دا چې مونږ پکې ناست یو دا زمونږ یو باړی وه خپله ذاتي الحمدلله زما والد صاحب اخیستې وه دا چې مونږ دا مدرسه پکې جوړه، یو کنال پکې زیاتي واخیستو، ګنې باقي دا یو باړی وه، یو 3 کناله ځای غالبا. زمونږ والد صاحب چې وفات شو چاوې دیګ پخو، چاوې دا چل کو، چاوې دا چل کو، دا چل کو. دا د ما ورور راغی مولانا یوسف احمد صاحب، یاره وایي زما زړه کېږي زه مدرسه جوړوم که ستاسو خوښی او دې ځای کې جوړه کړو. د والد صاحب ته به مې ثواب شي مې جوړه کړه پکې الحمدلله. مې ما ورته خاندل، مې ګوره زما به نه به تمه کېږي که ته وایې چې تباره د چندې غواړه دا قصو کې زه نه یم چندې نشم غوښتی، جوړه کړه بے سر و بے سامانه. هغه ځای کې د مدرسې بنیاد مو کېښود په 2016 کې 4 کاله وشو. دا یې تاسو ولیدل څومره لوی جومات پکې جوړ دی. د وړې دورې پورې د دین خدمت پکې کېږي الحمدلله، او ښه قابلان او جید استادان دي پکې الحمدلله، او ښه خواري کېږي طالبانو سره. نه نوم خبره نه ده چې ګنیزه بس یو مدرسه ده، نه ښه زبردست خدمت دی، ښه اعلی لنګر ورکوي الحمدلله. مولانا راشد صاحب چې دی هغه لګیا دی زبردست خدمت یې کوي، راشد مولوي صاحب خدای دې خوشحاله کړي. او ډېر مخلصان دوستان دلته مونږ ته مخې ته ناست دي، چا نوم نالم بده خبره ده، دې سره په دې مدرسه کې تعاون کړی دی او کوي. دا دې ګوره 2 چته جومات دا خو یو کنال جومات دی، یو چتلان دی، یو چتبره رب العالمین دا دې جوړ کړل. او زمونږ هغه چندې نشته چې نور خلک کوم کوڅه په کوڅه ګرځي او چندې غواړي، خاص دوستان. او دغه لاندې کمرې شوې، بره په هغه دې روانې دي، هلته کمرې شوې، دلته شوې د لومبۍ درجې نه واله تر وړې دورې پورې الحمدلله دلته کې احادیثو درس، د تفسیر درس او د فنونو درسونه روان دي. ښه جید علما الحمدلله، او طالبانو باندې ښه دور کوي او لګي ښه تکرار پې کوي، پرېږدي نه. دا د خدای فضل دی دی چې کم طالبان د وړې دورې بیا موږ له راغلي دارالعلوم حقاني د نعمانیې ته، نو جید او قابلان طالبان دی الحمدلله. دا خدای فضل دی، لنګر ورکوي ښه مزې ده، سارچی ورکوي، کوم ځای نه راځي الله نه. تاسو ته مې دا خبره کوم چې دې کې د آبادۍ څه ضروریات دي. اوس هماغه د مخامخ دغه لګېدلې دي، شټرنګ لګېدلی دی او د پاسه پې دي لنټر اچوي، دا ضروریات دي. دا پوره کې مړه خدای به درکوي سړیا. مونږ د طرف نه دا وقف شو د الله په نیز باندې، مونږ خدای خوار نه کړو، دې نه خدای به زیاته راکوي او راکړی هم انشاءالله العزیز. تاسو له به هم خدای درکوي. خپلو ځایونو کې ځای جومات ته ځای وقف کړئ، مدرسې ته ځای وقف کړئ، د جینکو مدرسې جوړې کړئ، نږدې نږدې مدرسو سره امداد وکړئ. او دا زمونږ دا خپله مدرسه چې دا کوم ادارة القرآن والحدیث مولانا یوسف احمد صاحب که څوک داسې تعاون کوي، د سره رابط نمبر سره 0300 395 295 9 دا ردی نمبر دی، ورسره رابطه هم کولی شي، ما سره هم رابطه کولی شي. خیر چې څوک تعاون کوي ښه ځای کې به لګي، بهترین مصرف دی. یا په جومات جوړېږي، جومات کې به پې کار کېږي، یا به طالبانو درسګاهونه جوړېږي، دغه تاسو وینئ هر څه دغسې نیمګړې پراته دي. یا بره جومات کې به کار کېږي، یا به لنګر کې لګي، یا به د استادانو تنخواګانو کې لګي، یا د بجلی بل کې، خالص الله دپاره. او دا خبره ذهن کې واچوئ، یوه ټکۍ ته ویم زما په دې خپل لوډۍ لوی اعتماد دی، زما په دې خپل لوډۍ لوی اعتماد دی. مولانا یوسف احمد صاحب دا ذهن کې واچوئ چې ستاسو 100 روپۍ نه، 1 روپۍ نه، یو پیسه به انشاءالله امانتي د خدای په نیز دلته دې کې به خیانت نه کېږي انشاءالله العزیز، پوره امانت وایي په ځای دی به لګي انشاءالله العزیز. دمارونو دا ستاسو ته ما د لارې د جنت د ګټې لارې وښولې، بچې حافظ کا، قاري کا، عالم کا، مدرسو سره امداد وکړئ. یوازې دا نه چې کوم ځای مدرسې مدد ورسره وکړئ، کوم کلي کې مې تعاون ورسره وکړئ، څومره دې پکې وس کېږي تعاون ورسره وکړئ. بیا خصوصا خو د دې مدرسې جلسه ده، ځکه مې ترغیب دله درکړو. زما اواز څوک اوري، دلته څوک وي، نو ټولو ته زما دا درخواست دی. هغه تاسو له خوښوم چې ځان له خوښوم، قسم په خدای زه ځان لم دا خوښوم چې زما پیسې مدرسه کې ولګي. زه دا ځان لم خوښوم چې زما خدمت دې په مدرسه کې وشي، او خپلو دوستانو یارانو لم زه دا خوښوم، تاسو لم دا خوښوم. بهر کې دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې. او که څوک داسې وي چې هغه ماهانه د دې مدرسې سره امداد کوي، مردان کې زما دوستان دي،
یو څو کسان دي الحمدلله هغوی داسې ماهانه ځان باندې څه پیسې ښودې دي هلک ورپسې ځي هره میاشت کې او څه لږې پیسې هغوی ښودې دي هغه راوړي د استادانو تنخواګانې پې دوه درې استادانو تنخواګانې پې خدای پوره کوي که تاسو کې هم څوک داسې وي چې ماهانه وایي نو تاسو پسې باقاعده ستاسو د راتلو ضرورت به نه پیسې هم رالېږلی شي نن خو به دغه شي خلک رالېږل کوي او د مدرسې استاد به درپسې درځي نو بیا هغې باندې په کاغذ خپل نوم ولیکئ خپل نمبر ولیکئ او دوی ته یې حواله کړئ او یا که څوک سیمټ اخیستی شي څوک شګه اخیستی شي څوک کرش اخیستی شي څوک نغدې پیسې ورکولی شي نو بلکل دوی سره خپل نومونه ولیکئ زما دا نه ده خوښه چې زه په دې خپله مدرسه کې فلحال تاسو له چنده وکړم دا راته لږه نامناسبه ښکاري تاسو زموږ میلمانه یې میلمانه نو عام د صادر چنده زه په تاسو نه کوم تاسو راغلي میلمانه یې موږ راغوښتې صرف دومره ده که څوک بالفرض د الله د رضا دپاره څوک نوم اخلي د ترغیبا چېرې زه به دونه سیمټ راوړم یا دونه شګه به راوړم یا دونه کرچ به راوړم یا دومره نغدې به راوړم نو یو څو کسان که داسې وي نو د هغې په کیسه به وشي نوم به یې واخیستلی شي او یو برکت به وشي سیمټ څوک راوړي 10 بورې 15 بورې یا څه نغدې څوک ورکول غواړي مختصر یو 2-4 منټه کې بعضې دوستان کوي اواز کوي نو خیر دی یو ترغیب بشي نورو ملګرو دپاره شته دی څوک داسې څو ماشاءالله الله دې خوشحاله کړي د دوی دغه نه راځي دا شفاعت الله صاحب دی دا ځان سره نوټ کړه او دا حاجي صاحب